بك يا شهر رمضان، هلا بك دوم نستنى يا شهر الخير والإحسان. کله چې الله پاک قرآن کریم په دغه میاشت کې نازل کړي، کتابو کې راځي جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خپل مشهور کتاب تفسیر اتقان کې لیکلي دي. هغه وایي چې قرآن کریم الله پاک له لوح محفوظ څخه د دنیا و د اول اسمان ته ټول په یوه وار را نازل کوي. دا د روزې د 28 شپه وه او دغه شپې ته هم الله یو داسې خصوصیت ورکوي چې په نورو شپو کې نشي راتلی. نو میاشت د روزې وه، اگر کالته خو اسلام لا نو راغلی، چا نه پیژندی، روزه چا نه پیژنده، د مشرکینو دور و. خو میاشت دغه میاشت وه چې په دې کې بیا څه وخت وروسته الله روزه فرض کړه. د دغې میاشتې د 28 په شپه باندې قرآن کریم له لوح محفوظه الله پاک را نازل کوي. د دغه دنیا دا نږدې اسمان کې ټول راولي. په دغه اسمان کې یو خاص دفتر ده، ملائکه په هغه کې د الله د حکم مطابق کار کوي. دغه دفتر د بیت العزت په نامه یادیږي و دغه دفتر ته الله ټول حواله کوي. دا په یوه وار ټول قرآن کریم له لوح محفوظ څخه و دغه ځای ته په یوه وار راغلی. بیا له دغه ځایه څخه ټوټه نازل شوی. اول وار چې د قرآن کریم سرنامه نازله شوې د هغه د سوره علق 15 آیاتونه دي. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دا 15 آیاتونه دي د سوره علق سر ده. دا بیا له بیت العزت څخه ومځکې ته د روزې د 28 په شپه راغله. دا 15 آیاتونه دا د قرآن کریم د نزول شروع وه. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک له خپله کوره تللی و. د مکې مکرمې څخه په یو مسافه آزاد یو غر ده، جبل حرا چې ورته وایي. د دې په سر کې یو غار د نبی علیه الصلاة والسلام په دې غار کې ناست. اول وار الله پاک دغه 15 آیاتونه پر نازل کړو. جبرائیل علیه السلام راغی، دا 15 آیاتونه یې د نبی علیه الصلاة والسلام په حواله ورکړو. دام د روزې د 28 شپه وه. مځکې ته چې د قرآن کریم نزول شروع سوی ده، دام د روزې د 28 شپه وه. بیا له هغه وروسته له دغې شپې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دا 15 آیاتونه راغلي دي. بیا تر هغه آیاته پورې چې اکثر مفسرین دا وایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات 3 ورځې مخکې نازل سوی ده. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله د سوره بقرې آیات ده. له دغه مخکنی د حرا د غار له آیاتو بیا تر دغه آیاته پورې 23 کاله وخت تېر شي. په دې 23 کاله کې قرآن کریم مکمل شي چې دا له هغه وخته شروع کړې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په غار کې ناستو. دا 15 آیات نازل. بیا چې څو قرآن کریم په دغه آیات کریمه باندې مکمل شو، دې کې 23 کاله وخت تېر شي. وطول العام ما ننسى